د راشد خان او مجیب زدران مینوالو لپاره یو ډیر زبردست او خبر. مجیب زدران او راشد خان څنګه یو ځل بیا پر نړۍ باندې راج وکړ. دا چې څنګه اولی ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د کرکټ نړیوالې شورا د T20 او یو ورځني کرکټ د تازه درجه بندۍ نوملړ مخې ته راوړی دی چې له مخې یې د T20 کرکټ سیالیو کې تر ټولو غوره توپ اچونکي یا بالر په توګه د افغانستان څخه راشد خان اول او د مجیب الرحمن دویم مقام ګټلی دی. د دغه نوملړ له مخې د افغان لوبډلې محمد نبي د T20 غوره الراونډر ګرځول شوی دی. د T20 کرکټ په غوره لوبډلو کې د افغانستان لوبډلې اووم مقام ترلاسه کړی دی او د سریلانکا، بنګلادیش، ویسټ انډیز او زیمبابوې په څېر تکړه لوبډلې هم شاته پرېښودي. د 20 اورونو د کرکټ په سیالیو کې د پاکستاني توپوهونکي بابر اعظم نوم په اول، د استرالیا د پنچ نوم بیا په دویم او د انګلند د ډیوډ میلن نوم په دریم او د نیوزیلند د کرکټ لوبغاړي کلن نوم په څلورم مقام کې دی. په یو ورځني کرکټ کې بیا نړیواله اتل لوبډله انګلند په اول نمبر راغلی ده او هند بیا دویم مقام خپل کړی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان لوبډله په 10م نمبر راغلی ده او افغان لوبډلې لوبغاړي مجیب الرحمن د غوره توپ اچونکي په توګه دریم مقام بیا په یو ورځنیو لوبو کې ګټلی. راشد خان تر دې دمخه په کال 2013 میلادي کال کې هم د یو ورځنیو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی و چې په ترڅ کې د 14.15 په اوسط 48 وکټې اخیستې وي. د ICC تر مخه راشد خان د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جام ته د افغانستان د لارموندرې پر مهال هم غوره رول لوبولی و او ډېرې مهمې وکټې یې ترلاسه کړې وي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې د کرکټ دغه ویډیو به مو خوښه شوي وي، که مو خوښه شوي نو در سره لایک یې کړئ. مننه.